د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتو د اوریدو وزارت په خپلو فعالیتونو کې چټکي راوستې ده. د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي سیف الاسلام خیبر وایي په تېره اونۍ کې د میرمنو حقونو اړوند 128 قضیو ته رسیدنه کړې ده. ښاغلی خیبر زیاتوي چې منصوبینو یې دغه راز 11 کوډګر نیولي او 9 لویې دښمنۍ یې حل کړي دي. د دوی په خبره چې له سوداګرو او هټیوالو سره یې د ستونزو راکمولو په موخه 192 اصلاحي ناستې هم ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د تېرې اونۍ په اوږدو کې د میرمنو د حقونو اړوند 128 قضیې حل کړي دي. همداراز د یاد وزارت د مسؤلینو په هڅو په یاده موده کې 9 شپېته لویې او وړې شخړې او دښمنۍ په دوستي بدلې شوي او 11 تنه کوډګر له نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. یاد دې وي چې په تېره یوه اونۍ کې د بازارونو اصلاح او سود احتکار او نورو ناوړه کړنو مخنیوي په تړاو هم له سوداګرو او هټیوالو سره 192 اصلاحي ناستې ترسره شوي. دیني عالمان او استادان د امر بالمعروف د منصوبینو فعالیتونه د ټولنې لپاره یو اغیزناک ګام بولي. دوی وایي د یاد وزارت مبلغینو تل هڅه کړې چې په اداراتو او ټولنه کې اصلاح رامنځته کړي. امر بالمعروف د خپل مهم رول په دې جامعه کې لري او خلکو ته خدمت کوي ان شاء الله. نو دا چې د بیرون ځای څخه کومې خبرې کیږي د امر بالمعروف په طرف چې خلکو تنګول کې یا فلان کې دا د دښمنانو دسیسې دي، د دښمنانو خبرې دي او دا د دښمنانو یو دغه دی چې په موږ په د اسلامي جامعې باندې اچول کیږي که نه. نو انشاءالله چې امر بالمعروف تل د اسلامي جامعې خدمت کوي او اسلامي امارت ته خدمت کوي، ادارو ته په ټولو اداراتو کې انشاءالله په ښه توګه خدمت کړی دی او کوي انشاءالله. زموږ ستاسې په ټولنه کې خویندې یو لوی قشر دی چې الحمدلله د امر بالمعروف وزارت په دغه برخه کې پوره هڅه کړې ده، که دوی د حقوقو په برخه کې ده، که همدارنګه د دوی د میراث په برخه کې ده او د دې ولس همدغه خواهش او تمنا ده چې دغو خویندو ته د خپل حق په کامله توګه باندې په صحیح توګه باندې ورکړل شي. له بلې خوا هیوادوال د یاد وزارت له مبلغینو خوښي څرګندوي او وایي هغه شرعي احکام په ټولنه کې پلي شوي چې د الله او د الله رسول پرې حکم کړی دی. دوی له نورو هیوادوالو غواړي ترڅو د بهرنیو افکارو په مقابل کې کلک دریځ خپل کړي. در قدم اول ما تشکری میکنیم از نظام اسلامی که قبلا در نظام قبلی یک وزارت به نام وزارت زنا بود، فعلا همو وزارت تغییر نام شد به وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر. یک نوید بسیار خوبی است برای مردم افغانستان، یک واجبه شرعی ایمانی مردم افغانستان این عملی میکنه و بالای مردم افغانستان یک قسم الگو باید از این وزارت بگیره. حقوقی در اسلام دادگی است، در هیچ دین و در هیچ آیینی در جهان تا اکنون داده نشده است که یک تعداد کسایی که در خارج از کشور و نظام‌های کفری میخواهند همین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر را در جامعه در بین جوانای افغانستان یک قسم نامبد و بی آبرو بسازه. این یک فکر و ایدئولوژی اشتباهی است که از طرف غرب بالای مردم افغانستان این تحمیل شده است که باید جوانای افغانستان آگاه باشد. چیزی که این وزارت میگوید از پیش خود نمیگوید بلکه فرمان خدا و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. د امر بالمعروف وزارت مثلا ښځو ته ډېر حقوق ورکړي او ډېرې اسایش راوستی په جامعه کې او کوم حق او حقوق چې په اسلام کې ده هغه په هیڅ کم غربي ممالک کې نشته. مثلا په افغانستان کې ډېر اسایش راغلی اوس مهال په افغانستان کې. مخکې جمهوریت کې به ښځو حقوق هغومره نه ول، د هغو حقوق دغه ول چې مثلا پوهنتونو ته لاړې شي صحیح ده باید په حجاب کې تللی وای، خو هغوی متاسفانه چې هغومره حجاب نه رعایت کوو او اوس مهال الحمدلله مدرسې زیاتې شوي دي او حجابونه هم رعایت شوي دي او انشاءالله چې دې نه پس به هم د ښځو حقوق نور هم ورزیات کړل شي. د یادولو ده چې د تیرو څو لسیزو پر مهال بهرنۍ ثقافتي او کلتوري اغیزمنتیا د دې باعث شوې وه ترڅو د میرمنو حقوق او ځینې اسلامي ارزښتونه له پامه ولویږي چې اوس ورته د اسلامي امارت امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتو اوریدو وزارت له لوري جدي پاملرنه شوې ده.